بسم الله الرحمن الرحیم. ایکسل پروګرام کې چې دی په ډیټا ټایپ کې نن موضوع په واټ اف انالیسیس کې چې دا سنیرو منیجر ده. تاسو غواړئ یو سنیرو برابروئ، مثال آیټمز دي، تاسو سره فرضاً راځو دلته لیکو چې آیټمز، دلته یې لیکو پرایس. آیټم کې فرض مثال د کمپیوټر اړوند چې دی شیان دي، فرضاً زه لیکم چې ریم، همدارنګه لیکو چې ایچ ډي ډي، screen, keyboard, USB. دا مو لیکل. د دې پرایس مثال پرایس لیکو 1000 2000 همدا ډریک کوو داسې. دا موږ سره آیټم شو او دا پرایس شو، قیمت یې شو. اوس راځو دا موږ ځان سره یو سنیرو برابرو. سنیرو منیجر باندې کلیک کوو، دلته راځو لومړی آډ باندې کلیک کوو. آډ کې چې دی د سنیرو نیم ورکوو. دغه کوم آیټم چې دي فرضاً زه ورته یم چې دا د ډیل کمپیوټر مربوط دي. او چینجینګ سیل ته چې راشو موږ سره تیار دا سیلونه سلیکټ شوي، که سلیکټ مو تاسو به سلیکټ کوئ، بیا دا اوکې کوئ. اوکې نه وروسته په آډ باندې کلیک وکړئ. بیا راځو دویم ځل چې دی مثال فرضاً ته یو بله کمپنۍ ځان سره سیف کې ایچ پی، راځئ دا اوکې کې. اوس راځئ په دې آیټمز چې دي په دې پرایس کې که تغیرات راوړي، مثال فرضاً دا چې دی ریم دی په 1000 دی، ته چې دا 1100، همدارنګه هارډ ډسک دی چې دا چې دی وایي په دا په 2200 دی او همدارنګه چې دی سکرین چې دی مثال دا په 3070 دی، کیبورډ چې دی فرضاً په 4070 دی، همدارنګه یو اس بي چې ده فرضاً په 5070 ده. یعنې قیمتونه یې لږ لږ اوچت دي. آډ باندې کلیک کوئ، دا هم آډ شو. مثال بله کمپنۍ آډ کوئ فرضاً سوني، او دا اوکې کوئ. اوکې نه وروسته چې دی آیټمز تیار موجود دي، راځئ دې کې هم تغیرات راولئ. مثال د دې ریم فرضاً دا چې دی په 1400 دی، لاندې راځئ هارډ ډسک چې دی په 300 دی، او همدارنګه سکرین مثال په 3300 دی، او همدارنګه کیبورډ فرضاً په 4300 دی، یو اس بي مثال فرضاً په 5300 ده. دا مو آډ به کوئ. چې آډ باندې مو کلیک وکړو. اوس که چېرته غواړئ چې یو نوې کمپنۍ سیف کوئ نو دلته به یې نیم ولیکئ. نو زه اوس راځم دا کینسل کوم، همدغه درې بس دي. دې ځای نه اوس موږ سره دلته اپشن دی. که چېرته غواړئ چې یو نوې کمپنۍ اډ کوئ په آډ به کلیک کوئ، او که چېرې غواړئ چې یو ډیلیټ کوئ نو سلیکټ وي تیار، بس ډیلیټ باندې کلیک وکړئ، ډیلیټ کولی شي. او که چېرته تغییرات پکې راوړئ نو کولی شي. مثال دا ډیل دی، زه غواړم دې کې ایډیټ وکړم، ایډیټ باندې مو کلیک وکړم. دې ځای نه چې دی ډیل ده دا اوکې کوئ. اوکې نو وروسته که چېرته تاسې په دې کې پرایس کې تغییرات راولئ، همدارنګه په آیټم کې تغییرات راولئ، کولی شئ چې راولئ تغییرات به هلته ثبت کېږي. مثال دا 5000 دی، فرضاً زه وایم چې نه دا د 600 شي. اوکې که دې ځای نه دا تغییرات به په هغې کې راشي. بله خبره د شو ده. اوس راځم لومړی دا شو کوم. فر مثال دا ډیل دی، دا خو تیار موږ سره اوس ډیل شو دی، خو هغه 600 چې موږ اضافه کړي وو هغه شو. بل ایچ پي دی. د ایچ پي چې کوم کمپنۍ اړوند ته غواړئ چې تاسو سره معلومات دي، ته غواړئ د هغې قیمتونه شو کې وګورئ، دا د ایچ پي موږ ته شو. د سوني غواړئ چې شو کې، کولی شئ د سوني څنګه کې شو کې. په دې طریقې موږ کولی شو چې څوک دا شو کړو. مرج چې دی سنیرو فرام مثال فرضاً ته چې دا یو بل شیټ که چیرې تا سره موجود وي کولی شي هغه شیټ ته یوسئ. اوس فعلاً موږ سره چې یو شیټ موجود دی، نو که چېرته موږ یو بل شیټ واخلو، زه به دا کلوز کړم. بیا راځو واټ اف انالیسیس ته، سنیرو منیجر ته. زه غواړم دا مرج کوم، او ګوره بک مو سره روان دی. زه غواړم دا شیټ 2 ته چې دی یوسم. که چېرته تاسو سره په نورو شیټونو کې یا په نورو ورک بکونو کې چې د سنیرو وي، تاسو غواړئ مرج کوئ یا یو ځای کوئ، مثال شیټ 2 کې سنیرو ده، تاسو غواړئ هغه هم دې سره یو ځای کوئ، نو دې باندې کلیک کوئ او دې ځای نه راخلئ اوکې کوئ. نو دواړه څنګه کېږي، هغه چې دی مرج کېږي، یو ځای کېږي. بله خبره هغه د سمري ده.
غواړي تاسو د دې سمري شو کوئ دې باندې کلیک کوو راځو دلته څه وایي ریپورټ ټایپ سنیرو سمري غواړي او کنه پیوټ ټیبل غواړي پیوټ ټیبل ریپورټ زه هم چې نم دا سنیرو سمري صحیح ده فرضاً زه غواړم په دغه سیل کې ریزلټ سیل مې دا شو اوکې کې دې ځنه کله چې اوکې کې موږ ته سمري راکړه کم تغیرات چې موږ راوستي هغه ټول موږ ته شو کړل دا بس سلیکټ کو سلیکشن نه بعد به داسې سنټر کې کو بارډر به ورکو ټولو ته چې موږ ته صحیح شو شي ګورئ کرنټ ویلیو اولنۍ ویلیو چې دا استاد دغه د موجوده چې اوس کومه ده وایي د ډل آیټمز دي دا دي او ورسره پرایس هم شو دي ایچ پی هم دا دي او پرایس هم شو دي سونیم دا دي او پرایس هم شو دي او چینجینګ سیل کوم سیلونه چې چینج شوي A1 B1 همداسې دغه سیلونو ادرس هم درته ښودلی چې دغه شو شوي دي ځنه کولی شو دا چې دی کولپس کو داسې کولی شي ایکسپینډ یې کوي دې ځنه کولی شي چې کولپس یې کوي دې ځنه هم ایکسپینډ یا دلته هم کولی شي دلته ګوره څه وایي کریډیټ بای احمد الله ان دومره تاریخ باندې چې دی دغه یوزر باندې چې دی دا څه شوي دا کریټ شوي دي نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې څه وکړو سنیرو جوړه کړو او استفاده ترې وکړو نو دا اوس سنیرو منیجر آپشن چې تاسو ورباندې پوه شوئ بله مهمه موضوع دا ده چې تاسې په اسانۍ سره کولی شئ چې څه وکئ د آیټمز لپاره سنیرو جوړه کړئ ورچوال چې دی هغه کم پرایس یا قیمتونه چې دی کولی شئ په اسانۍ سره شو کړئ